ښځه بل د خاوند د اجازې نه بغیر د مال مصرفولی سي که نه؟ ګوره که چیرې دا خاوند بخیل وي او خپل ښځې ته خپل بچو ته دومره خرچه نه ورکوي چې د هغو ورته ضرورت وي، نو په داسې حال کې دا ښځې ته اجازه سته چې د خپل د خاوند د اجازې نه بغیر د مال مصرف کړي. دومره مال اجازه سته څومره چې دوی ورته ضرورت لري، اضافه مال نه. د بخاري او مسلم شریف حدیث دی. حضرت عایشه رضی الله تعالی عنها فرمایي چې د ابو سفیان ښځه هنده رسول الله صلی الله علیه وسلم ته راغله او ورته ویله چې یا رسول الله صلی الله علیه وسلم، ابو سفیان چې کوم دی دا ډیر بخیل دی، نو ماته او زما بچو ته دومره خرچه نه راکوي چې څومره موږ ورته ضرورت لرو، نو زه د هغه مال خرچه کوم او دی د هغې نه خبر نه وي، نو په دې سره ماته څه ګناه سته که نه؟ نو رسول الله صلی الله علیه وسلم ورته وفرمیل خذی من ماله بالمعروف ما یکفیکی و یکفی بینیکی. ته د دستور مطابق د مال نه دومره واخله څومره چې ستا او ستا بچو ته کافي کیږي. یعنی که ته د ضرورت مطابق د مال نه دومره واخلې څومره چې ستا او ستا بچو نفقې ته کافي کیږي، نو ته په دې سره نه ګناهګاره کیږي. نو د دې نه معلومه سوه چې ښځې ته دا اجازه سته چې خپل د خاوند د اجازې نه بغیر د مال نه څه مصرف کړي. ها که چیرې د دومره خرچه نه ورکوله چې د هغې او د بچو دپاره ضرورت و، نو بیا دې ته دا اجازه سته چې دا د خپل د خاوند د اجازې نه بغیر د مال مصرف کړي. ځکه د ښځې او د بچو نفقه په دا سړي باندې واجب ده. په قرآن کې الله جل جلاله فرمای الرجال قوامون علی النساء، سړي چې دی دا مسلط دی، حاکمان دی په ښځو باندې، نو چې یو څوک حاکم سي نو بیا د باندې دا لازمه ده چې د دوی نفقه او خرچه دا ورکړي. او بل ځای الله جل جلاله فرمای وللرجال علیهن درجه، سړي چې کوم دی دا فضیلت لري په ښځو باندې،